إلهي وقفت دموعي تسيل. یو قوم کی فحاشی اوریانی نخکار کی سو پوری چاہی پدی باری کلا اخکار والی ہوتی الا فشا فیہم الطاعون ولو جاؤ اللتیم لم تکن مدد فی اصلافهم الذین مضوا مگر پدی کی با اللہ تعاون بیماری و باری مرسکار کی او اگر دردون با اللہ پدی کی اخکار کی اگر مرزون با اللہ پدی کی اخکار کی چی کم خلق مخ کی تیر شیع پائی کی نو لاسی مرزون با اللہ پیدا کی او اگر نتیجہ بوری تاسنن زمان کو معاشرہ کی فحاشی څومره ښکاره شوه ورځ په ورځ باندې څومره نور ښکاره کیږي او دا قیامت د علامون یو علامم ده کله چې فحاشي عامه شي عریاني عامه شي خواهش خو ډېر سوی زما زړه خو ډېر سوی لیکن د هغې عاقبت او انجام ته کتل پکار دي نو داسې مرضونه پکې پیدا کړمه چې مخکنو خلکو کې نه تیر شوي زما وروڼو داسې مرضونه چې کم نن دور کې دا مخکې چا نه پېژندل او دا غي دومره نحوست چې عام دیندار خلک چې کم دي دا د غلطو خلکو د دې نحوست په وجه باندې په هغې په دې مصیبتونو کې مبتلا شول دا نه چې هغې په خپله دا کار کړی د هغې نحوست دومره عام دی چې عام خلک پکې مبتلا شول کینسر پکې ځان له مرض دی بلډ پریشر پکې ځان له دی شوګر پکې ځان دی دا چا پېژندل هم نه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا